او په عربو کې یو قبیله و بنو کلب، هغوی به ګډه چیلې ساتلې. وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق بخي. نو یو خو ته د الله رحم معلوم شو. ګوره په معمولی خبره الله پاک بندگانو باندې سونه رحم کوي. قسم دې زه کله کله سوچ والم، زویم خدای ته موږ سره څه کوو، موږ د سره څه کوو. ته په موږ سونه مهربانه بانی راله جوړه. د جمعې شپه دې د برکت پیدا کړې ده، د جمعې شپه د برکت ته او د جمعې ورځ د برکت ته چې کوم بنده راته عبادت وکړي نو بې بخه. ګوره دا بانه شوه، د عرفې ورځ شو برکت، د رمضان روژې د برکت، مونځ د برکت، بانګ د برکت، اذان د برکت، اقامت د برکت. خدای څونه موقع دې راله راکړې. لکه یو سړی چاته ویله که دا کار دی وکړو شابه انعام در کوم اونه کی مړه وي دا بل وکړه شابه بیا هغه ونه کی وي دا بل وکړه شابه دا بل وکړه پرېږدم دې نه شابه ورکوټې راکوټې شی ورته ښیي چې انعام وګټې او بیا هم هغه نه کوي، نو غلطي د انسان شو که نه. نو رب ذوالجلال څونه مهربانه ذات، څونه کرم، او بیا خصوصا مونږ انسانانو باندې څونه مهربانه دی. الله اکبر. دا څومره ښکلې شکلونه یې مونږ له راکړي او څومره ښکلې انسانان یې پیدا کړي وو. عزت یې راکړی دی، روغ صحت یې راکړی دی، بچي راکړي دي، مال یې راکړی دی، او ډېر مسلمانان یې خپل کور بیت الله ته بللی دي، او ډېر مسلمانان یې د حضور پاک کلي مدینې ته بللی دي، او ډېرو له مال ورکړی دی چې لاړ شه، خو چې نه دي نو خدای څه وکړي. په لاسونو روغ، په خپو روغ. دا مونږ خدای پیدا کړي. د دنیا څه نعمت دی چې مونږ له خدای نه دی راکړی. رښتیا ووایه که څونه چې مخلوق زیات شو. دا بعضې خلک وایي مخلوق چې زیات شي روزي به څوک ورکوي. وایي بچي کم کوي، وایي بچے دو ہی اچھے، بچی کم کے روزی بسوک ورکئی. ما وی اللہ با ورکئی. پخوا مونږ ماشومانو او دې سین ته بدلو یا دې کندو کې بم دا کبان نیول واړو، نو مونږ به ټوله ورځ وګرځېدو، پاو کبان بم چېته ونه موندل، اب هم د ګوتې ګوتې واړه واړه کبانو. چې خدای مخلوق زیات که نو په سوزکو کې ورپسې په کوڅو کې کبان ګرځئ، او ځای په ځای څونه وټلې جوړې شوې. څه ټیم چې غواړې تا ته به کب میلاویږي، چغې در پسې وی. پخوا به ستا غنمو څونه غنم کول، جوارو به دې څونه جوار کول، سبزي به دې څه سبزي وه، دې خلکو به د اوربشو ډوډۍ خوړه، غنم به یې نه مونتل، خېټو کې به چړۍ وې چړۍ د اوربشو ډوډۍ یخی. مشرانو نه مه اورېدلې دي. سبزی به کم ځای وه. اوس چې خدای مخلوق زیات کا نو سبزی ټماټر او بینډۍ ورپسې په سوزکي کې په کوڅو کې ګرځي، چغې وي خدای مو بخه سبزي والی. وایه که نه روزي خدای درکړه که در یې نه کړه ده نه. میلمه چې به د چا راغې او یې به چرګ ولالال کې، نو په کوڅو کې به ماشومان ګرځېدل، میلمه راغلی د چرګوټۍ خرڅوی؟ نه خرڅو. بل کور کې خرڅوی؟ نه خرڅو. بل کور کې خرڅوی او خرڅو. په څو خرڅوی؟ په 2 روپۍ. ماړه په 1.5 بیانه کې، په پاو کم په 2، نه پاو باندې په 2. نو لاول به چرګوټۍ تاو راتاو جوړه به کېده، به لاسو کې چپړ شو، جوړه به کېده د چرګوټۍ. نو چې بیا نیوه نو چرګوټۍ به په ټول کلي کې په کوټو ټوپونه وال، ټوله محله به خبر شو چې پلانکي کره میلمانه راغلي دي. نو چې چرګوټۍ به یې راونیوه، جوړه جاړه به وشوه، یو سې استاد جي له یو سې چای لالیږي، نو سې به ایړ د ماشومانو به ورپسې ولې چرګوټۍ لالیږي، ټول واړه به ورته ګیر چاپېرو، استاد جي به سې به د وړو په منځ کې چرګوټۍ لالو، چرګه لالیږي. چې لال به شو سې به کورکمان او خوروا، میلمه به غریب سره خلکو مخ وړه، چې ته کال کې به یو چرګوټۍ خلکو لالو. اوس ورشه وګوره چې مخلوق زیات شو، چرګوټي ورپسې په کوڅو کې ګرځئ. اوس چایو سره هم چرګوټي خوري، اوس ودونو کې هم چرګوټي دی او په مړو کې هم چرګان دي. خلک د چرګانو نه سیکن شو، او پراټه به د خلکو سره په اختر پر ورځ خوړه. قسم دی د اختر پر ورځ به هم خوړه، بې د اختر نه پراټه چالي ده. دا ډوډۍ به ځان له ګرمو له پسکرو باندې د غریبانانو به خوړه، او مالدارو به هم داسې خوړه. اوس سار ماشوم بې پراټې سکول ته نه ځي. روزي د چا په لاس کې ده؟ ووایه راته. الله په لاس کې. رزق خدای سره دی. څومره چې مخلوق زیاتېږي د ځمکې برکات راوچتېږي.
اللہ وی دا زمکے برکات نا زمیدار وی دا زما کار دے دا غنم او سائنسدان وی دا تخم خزما کار دے دا ما تخم پیدا کہا یہ بریڈ تے دا وی او دا سرے پخوانے وی دا منگو سرے پیدا کرے او دا د زمکه کې دا طاقتونه مونږ را پیدا کړل او نوې نوې تخمونه پیدا کړل الله وی که ته ښه تخم وکرې هایبریډ هم وکرې او ورته د دنیا سرې م واچې او داروګان هم واچې خو چې یو هفته در باندې باران را ټینګ کم نو هغه نم نه برې ډوډۍ بیا بیږي داسې هم کولی شي که نه شي کولی نه د لو په وخت کې در باندې بارانونه شروع کړل چې ته به ورلې او ګېډۍ غونډوم نو بیا به باران شو نو چې نور به پوټي واله او سبې بیا غونډوم نو بیا در باندې باران شو چې الله دا توخی چې ګوره هر څه زما په لاس کې دي زرغون بم شي خو چې زه نه غواړم ته دا پسل مانه کور ته یوسه که یو هفته بارانونه نور هم زیات کړي قسم دې دا غنمان به په دې وږو کې زرغون شوي دی به تیغې کړي اوس هم د ډېرو خلکو د غنمانو نه ډوډۍ نه پخېږي تور شو په دا میانځ کې 2 ځله یو میل والا را تابله اوس خبره کوله وی دا غنم پراته دي را سره وی جرړی ختمه ده وی ختم زرغونتیا خو بالکل وی نه کوي اکثر غنم چې وی موږ له راځي وی دا زرغونتیا نه کوي دنه مغز ختم شوی دی اوبو والی دی ختم دا ارس په دې ځمکه کې دا طاقت ته زرغونتیا او دا اوبه چې دا ته پې اوبه خور کوي او ستا په لاس کې دا د نستو طاقت او دا سر او دا کیمیکل چې د کومو څیزونو نه جوړېږي هغه څیزونه چا پیدا کړي دي پروردګار زما وروڼو موږ د خدای کم نعمت ته وګورو فبأي آلاء ربکما تکذبان اے انسان او پیریا د خدای کم نعمت به ته نه منې کم به نه منې ځه غنم به ونه منې چې دا ما کړي دي اوبو سره سکے اوبه به ما پټې اوبه لیستې دي الله وی یصبح ماؤکم غورا که دا اوبه دله جورې کم او ختمې کم فمن یأتیکم بماء معین بیا به دله خوږې اوبه څوک درکړي څوک به دله اوبه درکړي فرعون په قوم چې عذاب راغی یو خوا بنی اسرائیل دی او بل خوا د فرعون قوم دی د فرعون په قوم عذاب راغی نو چې څومره اوبه وې خدای ورته په وینه بدلې کړې اوس ورسره څه کوې د اوبو نه وینه جوړه شوه رابلل بني اسرائیلو پسې ستاسو اوبه څنګه دي زمونږ خو ډېرې خشته اوبه دي ډېرې ښکلې خشته مدیدارې راشه وګوره څونه خشته اوبه دي راکې مونږ له یو جام اوبه زمونږ خو کوي ته چې بورقه ښکته کوو او راوباسو وینه پکې روځي نو دوستانې خو وي یو بل سره دا جام اوبه والا نو د بني اسرائیلو د سړي په جام کې به اوبه وې او چې د هغې بل سړي د فرعون د قوم جام ته به یې ورواړولې نو وینه به ته جوړه شوه یو سړی راغی دی بل ته یې وی داسې وکړه چې خپلې خوله کې اوبه راواله او زما په خوله کې راتوې کا ځکه جام ته خو چې راچو وینه ته جوړېږي ته مهرباني وکړه اے بني اسرائیلیا اے د موسی علیه السلام قومي ته خوله کې اوبه راواله تندې مړ شوم هر څه وینه ده زما خوله ته یې راواړه فرعوني ورته وی ښه د هغې موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې او چې د فرعوني خولې ته یې ورتو کړې د هغه په خوله کې ته وینه جوړه شوه الله دې د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي من خدای سره څه کوو الله موږ سره څه کوي بچي چې د چا بند کي رښتیا ووایه څوک وله بچي ورکولی شي ګرځي په ډاکټرانو حکیمانو دم درود الله چې مهربانه شي ولی ورکوي لونه ولا ورکوي چې بند شي په ډاکټرانو حکیمانو الله ته به سوال کوي باس بې د خدای نه والله که شل کې نشي کولی لونه دی خدای زامن چې غواړي نو دله به یې درکړي روغ صحت مزیدار اعلان به وشي پلان کې وفات شوی دی جون صحت مرض عزت ذلت بچی دنیا نعمتونه دا ټول الله سره دي دینه معلومه شوه چې الله په خپلو بندګانو څونه مهربانه دی ستا بچی لا پیدا نه دی او مخکې وله روزي مقرر کړې ده ستا لا واده نه دی کړی او رزق یې دله مخکې مقرر کړی دی ته لا پیدام نه او ښځه یې دله مخکې لیکلی ده چې دی به لویږي او دا پلانکی به یې ښځه کوي او جینۍ لا پیدام نه ده او د خاوند انتظام یې وله مخکې کړی ده څونه مهربانه ذات دی بانې زمونږ د بخنو دپاره لټئ
د خپل کرم او رحم بانی زمونږ د پاره لټوي، خو مونږ ډېر سادهګان یو، او سادهګان نه، مونږ مست یو، مست مونږ کې مستی ده، مونږ نه پوهېږو، مست یو، مست. مستی زمونږ سترګې ړندې کړي دي، مستی زمونږ د هدایت سترګې ړندې کړي دي، مستی زمونږ د هدایت خوله ګونګه کړې ده، مستی زمونږ په زړه د ګمراهۍ پرده چولې ده.